په دې ویډیو کې موږ تاسو ته وښایو چې ویکټرز چې کوم دي نه هغه به څنګه راکاږو او د هغې بیان ته د هغه مقدار ته وایي کوم چې شمیره لري او مخ لري ډایرکشن لري اړخ لري نو موږ به یو ویکټر راکاږو لکه ویکټر A تورګه چې دا لږ سم راکاږو یو ویکټر دی ویکټر A نو دا یو داسې مقدار دی چې دا اوږدوالی چې کوم دی دا موږ ته د دې ویکټر شمیره ښیي او دا غشی چې کوم دی دا موږ ته د اړخ ښیي یعنې که دا زور دی نو ښي لاس ته زور لګېدلی په یو شي باندې که دا یو څیز رفتار دی نو یو څیز روان دی ښي لاس ده نو د دې غشي دا څوکه موږ ته اړخ ښیي د دې اوږدوالی موږ ته د دې شمیره ښیي لکه څومره زور یا څومره رفتار یا څومره مقدار دی دا تاسو دلته وکتل چې دا نښه چې کوم ده د ویکټر ته ما A ویلې نو که دا زوري نو موږ ورته بیا F وایو فورس که رفتار نو بیا ورته موږ V وایو ویلاسټي خو په عامه توګه راځئ چې A ورته ووایو هر څه یې کیدی شي بیا د دې ویکټر چې کوم اوږدوالی دی د دې دپاره موږ دا لیکو چې د دې ویکټر اوږدوالی یا شمیره چې کوم ده نو هغه موږ په دغه الفابیټ یا په دغه ټکي باندې لیکو د پاسه پرې غشی نه کوو نو دا موږ ته شمیره ښیي یا خلک دا داسې هم لیکي چې د پاسه پرې غشی وکړي خو غاړې ته ورته دوه کرښې راکاږي نو دا موږ ته شمیره ښیي اوس دا دوه خبرې دي چې دا یوه خبره ده چې دا به ځان سره یاد ساتل غواړي اوس راځئ چې یو مثال وګورو لکه لس نیوټنه زور دی لس نیوټنه زور دی ښي لاس ته دا ښي لاس ته دا خو ډایرکشن مخ شو او لس نیوټنه د شمیره شوه نو موږ وایو دا یو ویکټر دی F د زور ویکټر دی چې د هغې شمیره لس نیوټنه ده او ښي لاس ته دی نو F دا لیټر دا موږ ته شمیره ښیي یا F د دې دوو کرښو سره او دا لس نیوټنه شو د شمیرې دپاره به موږ دغه ټکی دغه حرف لیکو او د غشي نه بغیر او یا که د غشي سره یې ولیکو نو دوه نښې به ترې ګرچاپېر کوو نو دا د ویکټر پریزنټیشن شو اوس دا لس نیوټنه دا د دې ویکټر اوږدوالی دی نو د ویکټر اوږدوالی خو موږ په میټرو کې کچ کوو اوس دغه لس نیوټنه به موږ څنګه بیانو په کاغذ باندې په کاغذ خو موږ صرف میټرې راښکلی شو یا سنټي میټرې نو بس د هغې دپاره دا ده چې موږ په دې سلا شو چې یو نیوټن دپاره موږ یو میټر راکاږو نو دا به لس میټره کرښې دغه خو ډېره زیاته شوه خو لکه د یو نیوټن دپاره که موږ یو سنټي میټر کرښه راکاږو نو موږ چې لس سنټي میټره راښکلي نو دا به لس نیوټنه وي که پنځه سنټي میټره کرښه هم راښکلي نو دا به پنځه نیوټنه وي دغسې د ویلاسټي دپاره یا رفتار دپاره که موږ دوه سنټي میټره کرښه راښکلي نو دا به دوه میټره په یو سیکنډ کې رفتار داخلي که چېرې موږ یو سنټي میټر ته یو میټر په یو سیکنډ کې ووایو رفتار نو هغه بیا اسانې خبرې دي چې موږ فاصله یا واټن د دې مقدارونو سره وتړو نو دا به طریقې د ویکټرو د راښکلو چې غشي راښکل او د هغې په ذریعه باندې د ویکټر بیان کول نو اوس راځئ چې وګورو چې دوه ویکټرې موږ سره یي لکه دوه زورونه شو یا دوه ویلاسټیانې شوې دا به موږ یو بل سره یو ځای کوو څنګه د دې جمع به څنګه کوو نو راځئ یو ویکټر واخلو A او راځئ چې یو بل ویکټر راکاږو B
د مثال په توګه دا دوه زورونه دي په یو سیس باندې دوه زورونه لګېدلي دي او د هغې موږ دلته بیان داسې وکړو چې A یو ویکټر دی او B یو ویکټر دی A ښي لاس ته دی B چې کوم دی نو ښي لاس ته دی نه ګس لاس ته دی په ترس باندې دی اوس دا دواړه ویکټر موږ یو بل سره یو ځای کوو مطلب دا دی چې موږ A او B یو بل سره جمع کوو نو د هغې طریقه دا ده چې موږ د هغې لپاره چې کومه معیاري طریقه د هغه دا ده چې دا A موږ دوباره راکاږو د څه شي خیال وساتو هماغومره راکاږو څومره چې A دی که دا 10 سانتي متر نو 10 سانتي متر ما دلته راښکه د غشي دا څوکه چې کوم دا په هغه اړخ کې وساتو څنګه چې په A کې ده نو که دغه A دی نو دا هم A دی بیخي A مې کاپي کو دلته بیا څه وکړو بیا موږ دغه B راواخلو او هغومره راکاږو څومره چې د B دی او په هغه اړخ کې راکاږو په کوم کې چې B دی دا B دی داسې شوه چې دا B ما راونیو دلته مې کېښودو خو اړخ مې ول هغه وساتو خو په دې ځای کې ما یو کار وکړو هغه دا دی ما چې B راښکه نو B مې د شروع کو د B لکۍ مې چې کوم دی نو هغه مې د A په څوکه باندې کېښوده او بیا مې B راښکه په نتیجه دا شوه چې که زه اوس د A د لکۍ نه تر B د څوکې پورې یو ویکټر راکاږم دا نو دې ویکټر ته که زه یو بل نوم ورکم C نو دا C چې کوم دی موږ په علامتي توګه لیکو چې C چې کوم دی دا د A او د B جمع ده دا C یو داسې ویکټر دی چې دا د A او د B د جمع نه جوړ دی بس هم دغه د ویکټر د جمع طریقه دغه ده راځئ چې درې ویکټر یې جمع کوو راځئ چې یو ویکټر راواخلو A دا A زه همیشه د ښي لاس ته راکاږم خو ځه A دا A شو یو بل ویکټر به راکاږو B A په لاندې به راکاږو او یو بل ویکټر به راکاږو C هغه به په ترس راکاږو او دا درې ویکټر زه جمع کوم د ما مطلب دا دی چې زه غواړم چې A B او C چې جمع کما نو خامخا به ترې یو بل ویکټر جوړ شي درې واړه را جمع کما او هغه به زه نوم ورکړم D دا به څنګه جمع کوو نو د هغې طریقه دا ده چې موږ به د یو ویکټر نه شروع وکړو اوس دا هم ضروري نه ده چې د کم یو نه شروع وکړو دا تاسو په خپله باندې په پریکټس وکړئ D چې کوم دی د هغه شمیره او د هغه ډایرکشن به هماغه وي که تاسو د هر ویکټر نه شروع وکړه نو زه به د C نه شروع وکړم د C نه به شروع وکړم C دا ویکټر دی په اندازه باندې به راکاږم دغه ویکټر دی C بیا به د دې نه پس زه A راکاږم خو څنګه چې تاسو ته ما ویلي A به زه داسې راکاږم چې د C په څوکه باندې به د هغه A لکۍ د A به دومره وي چې څومره A دی او ډایرکشن به هم هغه وي نو دا زما په اندازه باندې A دی ښي لاس ته دی او هماغومره دی دې به خیال ساتئ خو په دې کې ټریک دا دی چې د A لکۍ چې کوم دا هغه ما د C په څوکه کېښوده اوس پاتې شو B نو د B نمبر دی او ما A راښکه دویم نو په د A په څوکه باندې به زه د B لکۍ کېدم او B به چې کوم طرف ته دی هم هغه طرف ته به راښکه دا B شو اوس د ړومبي D یو داسې ویکټر دی چې هغه د ړومبي د لکۍ نه شروع کیږي او در آخري د څوکې پورې ځي دا D دی دا سور
نو راځئ چې په دې باندې بیا ولیکو دا A و دا C و او دا B و نو A او B او C چې ما یو بل سره جمع کړو D ته جوړ شو څنګه چې په دې اپریشن کې تاسو دلته پاته ده په دې اپریشن کې تاسو دا پاته چې A plus B plus C برابر دی د B plus A plus C دا برابر دی د C plus B plus A دغسې د ویکټرو په جمع کولو کې دا ضروري نه ده چې کوم ویکټر موږ مخکې اخلو راځئ چې همدغه ویکټر یې جمع کړو خو په بل یو ترتیب کې واخلو B مخکې واخلو ورپسې C واخلو بیا A واخلو نو راځئ چې دا کار وکړو دلته نو B مخکې واخلو دا B شو ورکه لږ دې خوا بیا واخلو چې ځای راسره ډېري B به راواخلو بیا به ورپسې C راواخلو خو د دې د څوکې نه به یې شروع کړو هم په هغه څه به یې راکړو څنګه چې C دی په هغه ډایرکشن کې او بیا A راواخلو A به بیا د C د څوکې نه شروع کړو او په هغه ډایرکشن کې به راکړو په کوم کې چې A دی نو A بیخي ښي لاس ته دی نو دغسې به راکړو اوس راځئ چې د لومبي د څوکې د لکۍ نه تر اخري د څوکې پورې یو ویکټر راکړو سور خیال مو دی دلته هم D دا D دی کم چې د جمع نه جوړ دی د B ویکټر د C ویکټر او د A ویکټر سمه اوس دې کې تاسو ګورئ چې D هم هغه نږدې مطلب زما په ډرایینګ کې لږ مسله ده دا خو په ګوتو راکاږم خو D هم په هغه اړخ کې دی کوم چې په دغه لومبي جمع کې دی د دواړو یو اړخ دی او د دواړو اوږدوالی یو عمره دی کله چې دا مونږ په پیمانه باندې یا رولر باندې په حساب راکاږو بیا خو پکې هېڅ فرق نه نو د ویکټرو په جمع کې دا ضروري نه ده چې کوم ویکټر مونږ مخکې اخلو کوم وروستو اخلو تر څو پورې چې مونږ دا اصول په هغه باندې یاد ساتو چې یو ویکټر مونږ راکاږو د ورپسې ویکټر لکۍ به د هغه مخکني ویکټر په څوکه پرته وي او ورپسې دغسې نور کله چې موږ دغه ټول ویکټرز ختم کړو نو اخري کې د جمع ویکټر به اخري ویکټر چې کوم وي د هغې هغه ریزلټ چې کوم وي هغه د لومبي د لکۍ نه تر اخري د څوکې پورې نو دغسې موږ د ویکټرو جمع یو بل سره کوو